دغه جنرال صاحب او همدې جنرال صاحب داسې نه چې مخامخ دی همده ویلې چې وروره ما پېژندلی دی خو منګه ماته وي ډوډه کړې وه منګه ویل دا علم دی دا تعلیم یافته دی دا حال لومړی خو دې خدای د دې شهیدانو شهادت قبول کړي هغه زخمیان یې هغو ته عاجله شفا غواړو موږ ته ماشومان په وینو کې لت پت پراته دي او د ما د دې ټولنې ځوانان په یوروپ او په خارج او په نورو هیوادو کې ناست دي ما ته دا پیغور راکوي چې ته پنجابی یې او ته د پنجابي زوی یې او بیرته بیا دا وایي چې نه ته ولې دا پنجاب ته جواب نه ورکوې لومړی خو کمال صاحب محترمه حځي لیک به حقیقت هم وایو لیک به تریخ هم سره وغږیږو لیک به دا یو بل ته داسې په دا سترګو کې سترګې مور واچوو تر څو به دغه مړې او مردارې خبرې سره کوو پاچا صاحب او دا ولس به ګنګس پرېږدو که یو څوک رښتیا هم چې د دې خاورې عسکر یې ځان باله دومره سې امریکایانو ته وفادار پاته سویه د الله خاطر وکړئ لیک دغه خاورې ته اوس وفادار نه پاته کېږي عقلاً چوپ پاته سئ عقلاً هغه د موږه په زخمونو باندې مالګې مه راچوئ دا پرېږده چې ته وایې چې زه د دې هېواد عسکر ومه دا یو اوږد بحث او که دې ته سره ځو د تا عسکریتوب هم معلوم سو د تا ته چې سپین ږیري درتلم د دې لپاره ولاکه درتلو چې تا ته یې ویلې وایې چې خیر دا سلا کېده نو که دا تا ته سپین ږیري درتلو چې سلا کېده خو دا 20 کاله یې منډې دروالی نو دا 20 کاله دې بیا ولې افغانان وژل دا یو معلومه خبره ده چې چا راوستي وي یا ولې مات سوی یا چېرته ولاړی دا یو واضح په کتاب باندې په تاریخ باندې لیکل سوی بحث ده او په دې باندې ضرورت هم نشته چې موږ بحث په باندې وکړو ولې د پاکستان په هکله باندې پاچا صاحب ډېر ښه مهم ټکي ته مو اشاره وکړه همدا ملاله یوسفزۍ ده د موږ بعضې ازاد فکره قلموال مبارزین دا وایي چې دا پښتو ته ډېر خدمت کوي او د پښتو په نوم باندې دغه جنکۍ یې ستایلې ده نن دې ولیدل چې نن د پنجاب په قلم یې په تا باندې راتاو که هغه خپل قلم یې د پنجاب په اشاره باندې په تا باندې راتاو که همداسې د موږ ګیلې دي چې دغه یو تعداد چې مازې پښتو وایي صرف دا نه ده چې هر ګلخان پښتون ده یا هر پښتون ګلخان ده دغه ټکي ته ډېر متوجه سئ اشخاص باید موږ وپېژنو دغو خلکو همیشه له افغانیت څخه د پښتو له ژبې څخه پرون زه په یو بحث کې ناست وم جالبه دا ده چې د کوزې پښتونخوا بعضې مشران یې راخیستل چې دوی موږ ته ثقافت هم راښوولی ده دوی موږ ته تاریخ هم راښوولی دوی موږ ته پوهه هم راکړې ده دوی غازي امان الله خان ته ویلي چې ته په پښتو ژبه باندې خبرې وکړه ته په دري باندې ولې خبرې کوې همداسې هغه د 400 والې راوست په دغه افغانانو باندې پورته کاو اخر د وخت کې قلم په باندې راوړه او زه په باندې راوړه ولا چی ترې جوړ سلو جنرال صاحب او همدې جنرال صاحب داسې نه چې مخامخ دی همده ویلې چې وروره ما پېژندلی دی خو منګه ماته وي ډوډه کړې وه منګه ویل دا علم دی دا تعلیم یافته دی دا دی بالکل صحیح خبره ده مهرباني اجتپي ده کښېنه وروره نیغ کښېنه وروره مهرباني اجتپي ده مننه جنرال صاحب راغی کې خبرې کولې بیا د په احترام زه مایک بندوم زه فقط دا یو خبر کول غواړم پاچا کموال صاحب محترم د دې پاکستان په خلاف باندې د نظام هغه قاطع پرېکړه باید معلومه سي دا ولسونه باید ګنګس پاتې نشي چې اخر به څه کوو 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې 10 ورځې 1 میاشت 2 میاشتې تکراري سمه ده که له مصلحت نه دلته کار اخیستل کېږي او د ولس لپاره د خپل د نظام اقتصاد او نظامی او هر طرف اړخې سنجوي او مصلحت نه کار اخلي هغه هم په خپل ځای باندې صحیح ده ولې دا ولسونه د نظام ترڅنګ ولاړ دي او دا ثابته کړې ده تاسو د خوست ولسونه ولیدل د ننګرهار مو ولیدل د پکتیا مو ولیدل په ټول افغانستان کې حتی په شمالي ولایتونو کې خلک راجګ سوس کې چېرته د پاکستان جګړه وي موږ ټول ورته تیار یو نو زما په نظر باندې باید د پاکستان په خلاف باندې نور یوه قاطع پرېکړه وسي خو 1 ورځ مرګ د مېرمنې هغه سهار ورځ مرو خو 1 ورځ به مړو خبره ختمه یوه قاطع پرېکړه دې وکړي د ولس ته دې ووایي چې نور زه څه شي نه لرمه چا چې دغه نظام راته پرېښی و یغو وروره تیاري هم ټوک ټوک کړلی په تاجکستان یې خرڅ کړلی خو غداران دغه هېواد یې راته پرېښی ده په دومره وخت کې مې دا شی درته کړي دي دا شی لرم او دا پې استعمالومه خبره ختمه
ورور هغلته یو خریلی ګیره او برید ته ټول خریلي قسم د دې ښځو په وار باندې پیدا سوی هغه ماته له هغه نه پیغور راکوي چې والله په کراچۍ کې خو جنګ سوی د کېدی چې موږ بمبار وکړو یعنی الریډي تا ته مخکې له مخکې 6 ساعته 7 ساعته مخکې یعنی دومره غیرت په دې پنجابي کې څنګه پیدا سو دا پنجابي د کومې خوا دومره غیرتي سوس دی دومره په افغانانو باندې راځي او بیا د دوی سره جګړه خو ډېره اسانه ده پاچا کموال صاحب دا خو داسې جګړه نه ده لکه د امریکا چې موږ ډېره لرې پسې ورسو یا تیارې ته ضرورت لرو یا مزایل ته ضرورت لرو ډېر ښه زمینې ده خو توکل په خدای پې وربسو او د دوی غیرت معلوم ده دا بې ایمانه خلک دي دا د بې ایمانو خلکو تعداد هم زیات دي او دا خلک قوي وي خو حق همیشه تعداد هم کم وي او کمزوري وي خو بیا هم حق همیشه ګټل سوی دی او دا په افغانستان کې ثابته سوله که تاسې وګورئ 45 مملکتونه هم راغلي وو کفار هم راغلي وو اخر یې ماتې وخوړله. السلام علیکم خلی سره پام کوئ زه خو اعتکاف ته ناست یم ته د اعتکاف نه راوځه کنه وروره پایم جانه دا د خندي خبره نه ده چې دا خبره وکړه مونږ تاسو باید د لینګ وروره زه تا ته حیران یم د خندي خبره نه ده وروره ته خو ملانجه کې صاحب انساني موبین صاحب دغه ته سپوږمۍ ته خطلې دي سپوږمۍ نه خبره کوي ترپال یې په ځان راکشکړی کته بیخي نه راګوري موبین صاحب چې پاکستان کې نه روجه نشي ګوره اته مو رشوت هغه فیدا صاحب څه معلومات کوي وروره چې څومره شهیدان لرو څومره ټپیان دي چې هغه ته ویني ته اړتیا ده که یو خبر خو وروره دغه کړي کاغل ته نږدې علاقونه خلک ځان ورسوي ورور جنرال صاحب ستا غږ ډېر دغه د ورور اعتکاف ته ناست یو نو غږ د سم نه راځي 20 کسان اعتکاف مات نشي زه په دې وایم اعظم ماتې کړه راځه د شهیدانو په خاطر یې مات کړه وروره مه کوه فهمه پرې نه شینواره صاحب موبین صاحب پرېږده چې یو خو مېلمانه هم لري او بل تکلیف لږ بیمار هم دی ماته معلومات دی پرېږده موبین صاحب خو زه به یو خبره وکړم چې موږ چې ته په اتفاق او په اتحاد نه شو او صحیح لا نه ړو که نه نو انجام هم لیدلی دی د خپلو تیرو نظامونو نه باید موږ ډېر شي او موږ دا چغې وو چې باید موږ اول ځان اصلاح کړو په خدای کې نو که یو ځای کې نن راته چا وویل یو خبره کومه نه مې نه علمه و یو ځای کې ناست یم داسې ګلخانان ټایپ خلکو وایي لانجه مې ورسره راغله وایي خپل افغانان مې قسم په خدای چې زه وایي چې د یو بل ولایت یم د دې په خاطر باندې چې موږ سره دغه لرېده وایي ما هغه اتو واړو ګلخانانو سره لانجه وه دې راته وایي که اته والا کې دغه یې کول چې را چې دې ګلخانانو سره دغه ودرېږي زما په دفاع کې ما ورته چې لاس هم خلاص شي کولی شي نو موږ دې پورې ولیدلي نن چې دا حل دی زموږ د افغانستان دا موږ خپله کړی افغانانو موږ خپله دې وطن سره ظلم وکړو خپل هم دا وطن کمزوری کړو خپل هم دا هم د دې پاکستان ته دا موقع ورکړه چې نن په موږ بمباري کوي دا پاکستان دا افغانستان چې داود خان به سترګې را برګې کړي تا راواله کړه زر به خپله ښځه د نوات ته راولګله هو خپله بوټو خپله ښځه داود خان ته راولېږله نو هر څه موږ خپله لاړ اوس زه دا وایم چې د خدای په لحاظ افغانانو نور د دې پاکستاني مورچې نه راکوشئ افغانان شئ د خپل وطن ته مخلص شئ غلطیانو خو ټولې وکړي دغه جنګونه دې هېوادونه هم کړي دي برطانیه هم کړي دي ټولو کړي خو دې ته سبق حاصل کړی دې متحد شوي دي یو ولس شوي نن د برطانیه حکومت او ولس یو دی نن د فرانسې حکومت او ولس یو دی ما بېګا چاته ویلې ما یو خبر هم کولی یو ځای کې ناست وو بخښنه غواړم دا خبرې کوو ځکه چې دا حجره غوندې م ده ما ویلې چې د خلقین حکومت راغی وروره ګډاګانې وي اتڼونه او ګلانې ورته ورچول څه موده پس هغه لاړو ختم شو مجاهد راله مجاهدینو ته خلکو ګلان اچول لاړو چې شو ختم شو جمهوریت راغی جمهوریت ته خلکو ګلان اچول چې جمهوریت راغی لاړه ختم شو تاسې رالې تاسې ته هم خلکو ګلان واچول قسم په خدای چې داسې موقع ده موږ سره داسې موقع چې داسې موقع په دا 15 کالو کې نه ده راغلي زه د ډېر عمر سړی یم زما د ثور کو د تا یاد شي مه کوئ د خپلو خلکو ته د خپلو ولس ته د خپلو هغه اشخاصو ته چې د دې وطن دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي هغې ته په بد نظر مه ګورئ ځمکني عملیات هم کړي خو په هغې کې ډېر زیات فوجیان یې مردار شوي دي الحمدلله په زمینی په ځمکني دغه کې ورته مردار کړي دي خو یوازې دغه هوایي بمبار چې دی زموږ ډېر زیات ولسي وګړي شهیدان دي خورم شینواری صاحب
قسم د خرم یو لیډر کله چې پاکستان ته تلو 2 هلیکاپټر یې وړي وې ځان سره هغې نه مخته چې راتلو یو هلیکاپټر یې پاکستان ته دغه کې ورکړی تحفه کې ورکړی موږ دومره خیانت دی وطن سره وکړو چا صاحب تاڼی خو دلته دا ځینې خلک راځي چې زه خلکي ما تاڼي نه تاڼي نوم نه علم نه باچا صاحب خبره په دې کې خبره دا باید واخلو باچا صاحب نه دا تاڼي نه دی کړی کنه دا تاڼي نه دی کړی هغه نو وخم درته د چې کومه تیاره بیولې وه خو بیله خبره دا خبره درته کومه که نه بیله خبره کوم ګورې باچا صاحب د ډاکټر سید نجیب د وخت چې کوم مطلب زموږ نظامي چې کوم هغه وسایلو هغه مجاهرینو در په در کړه د جمهوریت چې کوم هغه دغه د میلر او د سیما سمر زامنو دغه کړه دې شینواره صاحب وسم چې دی وسم که نه موږ اصلاح شوي نه یو وسم چې په موږ ویو چې دا خو خلقي دی دا خو پرچمي دی دا خو مجاهد دی دا خو جمهوریت دی دا خو طالب دی وسم موږ خو سم شوي نه یو شینواره صاحب ورکې کړم ډک دی افغان صاحب ته پاس راسه باچا صاحب سلامونه ونیکې هیلې وعلیکم سلام افغان صاحب ته مبین صاحب شینواره صاحب مبین صاحب مه غږوئ زه هیله کوم باچا صاحب درد په کوم ځای کې راځي ښه هغه دغه دا د موږ همیش دا ویلي که نه وایي چې زما تړلی لاس او ستا درنې څپېړې یو وخت خو به اشنا دا په حساب کې راولم تاسو په خدای کې نو کوي په دې باور لرم چې موږ به یو وخت کې زموږ لاس به د پاکستان ګریوان ته وررسیږي او دا به ورته وایو چې ظالمه ظالم ګاونډي تا سره موږ کوم بد کړو چې تا زما په ماشومانو تا زما په زنانو تا زما په سپینګیرو باندې رحم ونه که ګاونډیه څنګ کې مې ولا چې ورانه مور راڅخه واخلي ولا چې ورانېږم را سره وران شي په دې باندې پوه شه 40 کاله دې پوه سې هره ډله د افغانستان لپاره په غېږ کې ونیوله خو بیا هم چې هغه ډله حاکمه سوله تا ته هېڅ هم ونه کړل الحمدلله بیا یم افغانستان ته کار وکړه بدبختانه زه په خپلو دغه ځوانانو باندې غږ کوم چې وروره یو همسایه هېواد راځي په ما باندې ظلم کوي ما بمباروي ما شهید کوي ما وژني ته راجي کېږه ما ته چې جمهوریت او د اماراتو فلسفې وایې زه نور دا شی هېڅ نه پېژنم زما له دغه جنه په ټولو باندې غږ